السلام علیکم دوستانو. سیګار وای افغان کمانډو ځواکونه د مقاومت جبهې سره یوځای شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې مفتش اداره سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په اساس ویلي دی چې د افغانستان د کمانډو مخکني ځواکونه تقریبا په قطعي ډول د مقاومت جبهې سره یوځای شوي دي او یا د طالبانو او یا د مرګ د ویرې پټ شوي دي. سیګار د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر مسعود اندرابي له خولې لیکلي دي چې د افغانستان د کمانډو د مخکني ځواکونو یو شمېر د مقاومت له جبهې سره یوځای شوي او یو شمېر افغان پولیسو بیا ایران ته پناه وړی دی چې هغوی هرکلی کړی دي. په همدې مهال کې د مقاومت جبهې ویاند مسیم نظري په خپل ټویټر کې د سیګار د راپور یوه برخه خپره کړې ده او منلې ده چې د کمانډو ځواکونو غړي د دوی له جبهې سره یوځای شوي دي. نوموړي لیکلي دي چې د افغانستان پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ د ځواک د ملا تیر دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وه چې هڅه کوي د افغانستان پخواني امنیتي ځواکونه فعال او راټول کړي، خو په اړه یې وضاحت ورنه کړ. احمد مسعود د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د مقاومت جبهه اعلان کړه او بیا له ټولو افغانانو څخه وغوښتل چې د طالبانو په ضد ملي پاڅون وکړي. دوی وایي چې د مقاومت جبهه په پنجشیر او د افغانستان په نورو ولایتونو کې فعال دي، خو طالبان ادعا کوي چې د هغوی پر وړاندې په افغانستان کې هیڅ مقاومت نشته.